अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर असलम तासीर अफरीदी یم تاسو سره د انګازې ټلویزیون په یو ډېر مشهور او ښکلي پروګرام خیبر ادب قدم په قدم کې حاضر یو. تاسو سره وخت په وخت مونږ داسې ملغلرې مخې ته ږدو چې هغه د خیبر په ادب کې پاتې شوي دي. یو فعال کردار یې لوبولی دی، خو بیا د وخت په ګردونو کې داسې پټ شوي دي چې څوک یې نوم نه اخلي. نو ځکه موږ تاسو سره دا ملغلرې شریکوو، د هغوی خیالات تاسو سره شریکوو، د هغو د کلام نمونې تاسو سره شریکوو چې تاسو ته پته ولګېږي او تاسو ته موږ دا د بیدارۍ یو پیغام درکوو چې په دې هکله ستاسو څېړنې وشي، تاسو دغه شخصیتونه مخې ته راوړو. په دې باندې مطلب دی دا د وخت ضرورت دی چې ډېر کار پې وشي. نو نن په خیبر ادب کې زموږ سره توراباز شینواری موجود دی. توراباز شینواری لکه څنګه چې د هغه د نوم سره د شینواري لاحقه لګېدلې ده، نو د هغې مطلب دا دی چې دا په خټه باندې شینواری دی. په لواړګي کې پیدا شوی دی. په کال 1282 هجري کې پیدا شوی دی چې عیسوي کال یې 1865 راوځي. توراباز شینواری یو ډېر مشهور شاعر پاتې شوی دی. د موسیقۍ د فن نه خبر و، د موسیقۍ سره یې شوق و. کومه شاعري چې کړې ده نو هغه د چاربیتو او د غزل په مد کې څه ناڅه محفوظ ده. حالانکې څېړنه غواړي دا د دومره وخت زمانې شاعر نه دی چې ډېر وخت پې اورېدلی وي، نږدې زمانې شاعر دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې په ده باندې مزید څېړنه وشي او د معلومات زیات نه زیات زموږ اورېدونکو سره شریک کړی شي. توراباز شینواری چې کومه شاعري کړې ده نو څنګه چې موږ وویل چې دا یو لوستی شاعر داسې و، په موسیقۍ پوهېدو چې د شعرونو اندازه داسې ده چې دا لکه په هندي طرز کې لیکلي شوي دي. ترانوم بحر عروضو باندې د شاعري پوره ده او د چې کوم دی وخت په وخت په لواړګي کې، په لنډي کوتل کې، په ولسي مجلسونو کې هم شرکت کړی دی او د هغې په وجه ډېرو خلکو ته یاد وي، خو ډېرو ته که نه وي یاد نو موږ یې ور یادوو. په کار ده چې د ده په هکله هم زموږ سره ملګري خپلې خاطرې شریکې کړي. نو دی یو ښه شاعر تېر شوی دی. شاعري یې ډېره ساده روانه، خو دا ده چې تجربې پکې کړي په ولسي شاعرانو کې. زما په خیال دا یو داسې شاعر دی چې د په هندي طرز کې او د عروضو نه ډکه شاعري کړې ده. دی په کال 1366 هجري کې وفات شوی دی چې د عیسوي کال په مطابق کال 1946 عیسوي راځي، یعنی د پاکستان د جوړېدو نه لږ وخت مخکې دی وفات شوی دی. خو د کلام چې کوم دی مونږ تاسو ته سینه په سینه را رسېدلی دی. په لنډي کوتل کې مدفن دی، په لنډي کوتل کې خاخ دی او هلته آسوده خاک دی. د غزل نمونه دا ده په عشق کې چې ستا څوک مبتلا وي، په عشق کې چې ستا څوک مبتلا وي، ایثار کله بیا په خپل شرم حیا وي او بهر شي د خلکو له رسم و رسومه، بهر شي د خلکو له رسم و رسومه، خبر کله بیا په روا و ناروا وي او چې شیدا پتاوي له صدق و یقینه، شیدا چې پتاوي له صدق و یقینه، نو لایق د هر ظلم جور و جفاوي او د ښکلیو د زلفو په ولول کې ګوره، د ښکلیو د زلفو په ولول کې ګوره، په دل د مین ناستا تورا بلاوي. او مقطع کې وایي چې که ځای شي
په دل کې دستا توراباز کزی شي په دل کې دستا توراباز زکه آه و فریاد یې صبح و مساوي. دغسې د هغه بل یو مترنم گیت دی چې دا په سوالو په جواب کې لیکلی شوی دی. په در کې دی ولاړ یمه سرتور کوم زاری، په در کې دی ولاړ یمه سرتور کوم زاری، لورایه راښکاره کړه تورې سترګې خماري. او سپین مخ دی را څرګند کړه ولاړ دی یم دیدن ته، سپین مخ دی را څرګند کړه ولاړ دی یم دیدن ته، عالم د تماشې کا قریب شوم زنکدن ته. او دارو د رب د پاره راکړه سرې لبې تری، لورایه راښکاره کړه تورې سترګې خماري. نو بیا ورته ځواب څه ملاویږي؟ دارو به درله درکړمه ته څه لکوې غم، دارو به درله درکړمه ته څه لکوې غم، او کړي درد ځنې دور به زما سرې لبې مرهم، او خفګان مه کوه نور کومه تا سره یاري، لورایه راښکاره کړه تورې سترګې خماري. بیا ورته عاشق څه وایي چې مګلي دي پولیل دي اوس په تورو زلفو پور، مګلي دي پولیل دي اوس په تورو زلفو پور، او که ګل یې د رامبیل د تانه بوی زی د کافور، او سردار یې د جونو دی جامې د زرزري، او لورایه راښکاره کړه تورې سترګې خماري. بیا ورته ځواب کې څه ویلی شي چې اغوستی مې زربفت دی رب راکړی دی جمال، اغوستی مې زربفت دی رب راکړی دی جمال، سینه لرم تخت چې مې پرې زلفې وهي ټال، او د سر نه د شي تیر چې څوک زما مینه لري، د سر نه د شي تیر چې څوک زما مینه لري، و لورایه راښکاره کړه تورې سترګې خماري. نو بیا شاعر څه وایي چې خفګان شو زما دور اوس خدمتګار دی یم جینۍ، خفګان شو زما دور اوس خدمتګار دی یم جینۍ، ای درېغه که منظور کړې د سرو ګلو کلی، او غلام دی توراباز دی که کلنګ یې کړې جاري، غلام دی توراباز دی که کلنګ یې کړې جاري، او لورایه راښکاره کړه تورې سترګې خماري. نو دغه رنګین کلام دا د توراباز شینواري دی چې تاسو سره مو شریک کړو. دا د تاریخ یوه پاڼه وه چې په خیبر ادب قدم په قدم کې مو تاسو سره شریکه کړه. پر روان پروګرام کې به انشاءالله د یوې بلې ملغلرې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو، او د هغوی د ژوند ځینې واقعات، حالات او د هغوی کلام به تاسو سره شریکوو. تر هغې وخته پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر و عابد ثمر لا سره د انګازې ټي وي د ملګرو اجازت راکړئ. د لوی خدای په امان په مخه مو ښه.